د جوزا اتمه د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. پښتو هغه خپلواکه لرغونې آریایي ژبه ده چې د نړۍ په کچه پرې لسګونه میلیونه انسانان خبرې کوي. پښتو همدومره خوږه او په زړه پورې ده لکه د همدغه رباب سروتال. ورسره بیا د همدغه هنرمندانو د لاسونو په څیر ښکلې او وریښمینه ژبه هم ده. پښتو ژبې پر افغان خاوره د چنګیز خان او راوروسته تجاوز کوونکو له زمانې په تیندکونو تر دې دمه ځان را رسولی دی او د پښتو ژبې آثار جګړو له منځه وړي. ژبپوهان او د علومو اکاډمۍ غړي پر حکومت نیوکه کوي چې دغې ژبې ته څرنګه چې لازمه ده کار نه دی شوی او له پرمختګ پاتې ده. د ډېرو عادي کسانو دپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان منزل کېږي تر حده زیات ورته لګښت کېږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کېږي. متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولی او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولی. دا څه چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپېږي او مجله چاپېږي، دا زموږ او ستاسو خپل هلې ځلې دي چې موږ او تاسو یې کوو. پر مورنۍ ژبه زده کړې د هر افغان قانوني حق دی، خو لا هم په تعلیمي مرکزونو کې پښتو ژبه یوه عادي ژبه ګڼل کېږي. محصلان وایي له پښتو ژبې سره تعلیمي مرکزونو او ادارو کې د مور میرې چلن کېږي او همداراز حکومت مکلف بولي چې دغې ژبې ته آثار راوژباړي. محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري. مورنۍ ژبه باندې درسونه ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي او ترڅنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډېر لوړ کتابونه شته په نړۍ کې ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته. بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستره پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دا کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نه شي او ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي. د پښتو ژبې د یوې مور اولاد یم او دلته ما سره د مور مېرمنې چلن شوی دی چې عین ما ته په پښتو ژبه سیمینار اجازه نه درکړل شوی، در حال کې چې قانون اساسي یعنې د خدای پاک الهي احکام ماته اجازه راکوي، ولې متاسف چې زه هم په خپل وطن کې له خپلې ژبې محروم یم. ولسمشر ته نږدې کسان د پښتو ژبې د پرمختګ په برخه کې حکومت ژمن بولي، خو د ژبو د پرمختګ ادارې پښتو ژبې ته د خدمت په برخه کې پاتې بولي. یو شمېر ادارې په دې برخه کې ګمارل شوي دي، دا چې ادارې کار نه کوي او سستي کوي په دې برخه کې د هغوی ګامې دي. حکومت ژمن دی چې د دې ژبې د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. نیوکې شته او حکومتونه باید چې د ژبو د پراختیا او د پرمختګ لپاره په تعلیمي برخه کې په تحصیلي برخه کې ډېر کار وکړي. د ولسي جرګې غړو هم د پښتو ژبې د نه پرمختګ په تړاو حکومت پړ وباله او له حکومته یې وغوښتل چې د میلیونونو انسانانو دغې لرغونې ژبې ته کار وکړي.